إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدي مبارك كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها د دین بنیادی درې اصول او داغی دلائل. د دې مبارک کتاب شرح د الله په توفیق سره منګه شروع کړی و او نن باذن الله سبحانه وتعالى پاغي کې پنځم درس یا پنځم بیان دی. په اخرنی بیان کې منګه درې خبرې بیان کړې چې شیخ رحمه الله وی داغي زده کول په هر مسلمان او مسلمانی باندې لازم دی. یو دا خبره و چې الله منګه پیدا کړیو، الله منګ رزق را کړی دی او منګه سینیو پرې خو دی پیغمبر را لګلې دی. چا چې رزق پیغمبر ومنله هغه به جنت ته ځي، چا چې ونه منله هغه به جهنم ته ځي. دویمه دا خبره به کې بیان شوی و چې الله دا نه خوښوي او نه غواړي چې د هغه سره دې څوک شریک کړی شي، که هغه ډېر نږدې ملایکې او که هغه را لېږلی شوی پیغمبري. درېیمه مسله دا وه چې یو سړی موحدي او د پیغمبر په طریقه رواني، نو هغه به د الله د دوستانو سره محبت کوي او دوستي به ساتي او د الله د دشمنانو سره به دشمني کوي. بے شیخ رحمه الله وی چې ملت ته ابراهیم علیه السلام هغه حنیفیتو د حنیفیت وضاحت من کړو او بیا هغه وضاحت داسې وکړو چې ان تعبد الله وحده مخلصا له الدین. او د ابراهیم علیه السلام ملت دا او حنیفیت دې ته وی، حنیفیت دې ته وی چې ته د الله خالص بندګي وکړې، یوازې د هغه بندګي او پتا کې دنه اخلاصي. او هم د دغه امر وی الله ټولو خلقو ته کړی دی او په هغې باندې دلایل بیان شي او د دغې دپاره الله سبحانه وتعالی دا مخلوق پیدا کړی دی. د هغې نه بعد بیا مؤلف رحمه الله وی واعظم ما امر الله به التوحید وهو افراد الله بالعباده. د ټولو نه لوی امر چې الله سبحانه وتعالی کړی دی د مخلوق ته او د انسانانو او پیریانو ته، نو هغه د توحید په باره کې دی. د ټولو نه اهم امر د الله سبحانه وتعالی او د ټولو نه عظیم امر د الله سبحانه وتعالی هغه د توحید په باره کې دی. که څوک درنه تپوسو کې چې هغه کم شی دی چې الله د هغې په باره کې لوی امر کړی دی او عظیم امر کړی دی، نو هغه توحید دی. واعظم ما امر الله به التوحید. توحید تعریف او د دې وضاحت موږ په ډیرو درسونو کې کړی. او توحید چې دی نو دا مصدر دی د وحده. عرب وحد الشيء يوحده توحیدا ای جعله واحدا لا ثاني له. توحید معنی دا دی چې یو شی یو ګڼل یو. نو د الله توحید معنی دا چې الله یوازې ګڼل په بندګۍ کې. او دلته یو اهمه فایده یې د ساتئ په دې توحید کې دنه نفي او اثبات دی. نفي او اثبات لکه څنګه چې کلمه د لا اله الا الله موږ دا خبر بیان کړی ده په نورو درسونو کې چې کلمه د لا اله الا الله دو ارکان لري، یو نفي او دویم اثبات. نفي او اثبات څه معنی ده؟ موږ وایو لا اله نشتی معبود په حق باندې، دلته تا نفي وکړه، یعنی ټول معبودان چې کوم په باطل دي هغه تا ټول ختم کړو. الا الله سوای د الله نه چې هغه برحق معبود دی او د هغه بندګي چې کیږي دا په حق باندې کیږي. نو دوه خبرې اهم دي. یو سړی وایي زه الله منم او د هغه بندګي کوم، دا صرف کافي نه ده، ځکه چې د خو سب اثبات وکړو، نفي نه ده کړی. دی به لازم وایي یو سړی د هغه وخته پورې نشي مسلمانېدی چې د کفر بالطاغوت نه یې کړی. سورة البقره کې الله دې ته اشاره کړې په 3 سپاره کې فمن یکفر بالطاغوت. کفر بالطاغوت څه ته وایي؟ انکار کول د هر هغه شي چې د الله نه علاوه بندګي کیږي. نو ته به داسې وایي زه الله منم، زه د الله بندګي کوم او د الله نه علاوه چې د چا بندګي کیږي د هغې نه منکر یم. هله به ته صحیح موحد او مؤمن یې. و داسې خو دا کم خلک چې مشرکان دي والعیاذ بالله او قبر پرستی
او بابا پرست او پیر پرست دوی منګ الله منو وی منګ د الله بندگی کوو نو خو الله منی او د الله بندگی م کوي خدای مکه مشرکان وبم الله منو او د الله بندگی کول مشکل سو چې انکار نه کو د هغه سنه چې هغه د الله نه علاوه معبودان ته جوړ شوي او خلک بندگی کوي یا هغوی په خپل بندگی کوي هغه نه منکر نه دي نو په توحید کې دوه خبرې اهمې دي کمی نفي او اثبات نفي د ټولو هغه معبودانو چې الله نه علاوه خلکو جوړ کړي اثبات څه شي بندگی د الله لپاره او دا دوه خبرې په لا اله الا الله کې دي ځکه څوک درته تپوس کی چې لا اله الا الله سور کاندي دوا نفي او اثبات لا اله دا نفي شو الا الله دا اثبات شو به د توحید درې قسمه دي معروف اگر که بعض علماء دو تم تقسیمي او د دې وضاحت موږ په کتاب التوحید کې کړه د کتاب التوحید هغه ولني درسونه او ډېر اهم او ډېر ضروری دي پای کې ما په دې باندې تفصیلی بحث کړه بعض علماء وی توحید المعرفه او توحید الطلب په دو تقسیمونو تقسیمي او معروف تقسیم هغه دی چې توحید په درې قسمه دي او دا تقسیم دا بدعت نه دی ځکه چې دا درې اقسام د توحید دا د قرآن او د حدیث نه ثابت دي د قرآن او د حدیث نه او دا تقسیم نه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله جوړ کړی لکه څنګه چې بعض بدعتیان وي او نه دا شیخ محمد بن عبد الوهاب د ځان نه جوړ کړی بلکې دا د سلف صالحینو د وخت نه د تقسیم را روان دي سلف صالحینو د وخت نه والا او د اوسه پورې چې څومره حق پرس علما دي دا غوی په دې باندې اتفاق دي نو توحید په درې قسمه ده تاسو ته بیان دي توحید ربوبیت توحید الوهیت توحید اسماء و صفات دا درې اقسام دي د توحید او وضاحت دي سره مختصر وضاحت به وکړو توحید ربوبیت دی ته وي افراد الله فی افعاله الله یو غنل د الله په کارونو کې الله یو غنل د الله په کارونو کې لکه پیدایش الله کوي رزق خالص الله ور کوي مړی الله ژوند کوي او جون الله ور کوي تدبیر د دې کائنات نظام چلون کې هغه څوک دی الله دا توحید ربوبیت دی الله خالق كل شيء قرآن کې الله خالق دی د هر شي دې کې اشاره ده توحید ربوبیت ته چې الله په خپل کارونو کې یوازې دی هل من خالق غیر الله يرزقكم من السماء والارض الله زمانه له بل څوک خالق شته چې تاسو رزق درکې نشتی رزق ورکون کې یوازې الله دی نظام چلون کې د دنیا هغه الله دی په دې کې رد پاغه صوفیانو باندې ویجی ابدال دی او اقطاب دی پلانی الله د پلانی کار نظام ورکړی د پلانی الله د پلانی کار نظام ورکړی نه نظام ټول الله بلاس کړي ټول نظام د الله بلاس کړي مخلوق سره د غینه ضرب برابر څه شي نشتی ضرب برابر او د ټولو نو اوچت مخلوق هغه پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دی داغه بلاس کې مسنشتي په دې نظام کې نظام ټول د الله دی توحید الوهیت ستوي او د توحید عبادت ویل کی توحید العباده افراد الله بافعال العباد التي شرعها لهم الله یوازې ګڼل د بندگانو په هغه کارونو کې چې الله وتداغي ویلي دي لکه عبادت بندگان څه کې عبادت کوي نو په دې عبادت کې الله یوازې ګڼل د عبادت صرف د الله لپاره کول او دې توحید القصد والطلب ویل کیږي لکه سجده د صرف الله ته لګي انابت د الله ته کیږي عاجزي د الله لپاره یره د الله نه امید د الله نه یا ایها الناس اعبدوا ربکم اے انسانانو بندگیو کوي د خپل رب د اشاره د توحید الوهیت ته دریم توحید د توحید الاسماء والصفات افراد الله بما سمى به نفسه أو وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل دا الله د پاره هغه نمونه ثابتول او هغه صفات ثابتول کم چې الله د ځان د پاره ثابت کړی دي یا په قران کې یا د پیغمبر په جبه باندې او د الله نه هغه سنفي کول چې الله د ځان نه نفي کړی دي یا په قران کې او یا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جبه لکه الله سوی ليس كمثله شيء د الله په شان څه شي نشته لم يلد ولم يولد
نه الله نه څوک پیدا دي نه الله د چا نه پیدا دی. لا تأخذه سنة ولا نوم، الله باندې خوب نه راځي، ستړیوالی په الله باندې نه راځي. نو نفي کې به د الله نه هغه څه چې د ځان نه نفي کړي دي یا د پیغمبر نفي کړي دي، او ثابتې به د الله دپاره هغه څه چې د ځان دپاره ثابت کړي یا پیغمبر ثابت کړي دي. دې ته وایي توحید. کم توحید دی؟ دا توحید الاسماء والصفات، دا هم توحید دی، او دې باره کې وضاحت موږ په ډېرو ځایونو کې کړی. نن سبا چې بعض دا بدعتیان خصوصا چې داسې اخواني سوچي ناغوی وی څلورم قسم توحید چې توحید حاکمیت دی. توحید حاکمیت څه ته وایي؟ چې حکم به صرف د الله چلیږي. ناغوی دې له ډېر زور ورکوي توحید حاکمیت، او جي خلک نن سبا توحید حاکمیت نه مني، او دا ټول کافران دي، او دا ټول مرتد دي. نو د هغوی د څلورم قسم راویسته په دې کې دا د اهل بدعو کار دی. وجه دا ده چې توحید حاکمیت په دې تقسیم کې دننه راغی که نه. توحید ربوبیت کې دننه دا رالو چې الله حاکم دی، او په توحید الوهیت کې دننه دا رالو چې د الله حکم به مني، دا بندګي ده د الله، یک یوازې د هغه احکام به مني، د هغه حکم به نافظې. نو توحید حاکمیت جدا څلورم قسم ذکر کول دې ته د دې څه ضرورت نشته، بلکې توحید ربوبیت الوهیت اسماء او صفات په دې کې دنه ټولې خبرې رالیکي. نو به څه ضرورت دی چې څلورم قسم ذکر کړي؟ شیخ رحمه الله وی د ټولو نه غټ امر چې الله کړی دی هغه په توحید باندې کړی دی، وهو افراد الله بالعباده، الله یوازې ګڼل په بندګۍ کې. اوس یو سړی دلته یو رد هم کولی شي په موږ باندې چې شیخ رحمه الله چې را کوم تعریف وکړو د توحید ده، نو دا خو توحید الوهیت صرف ذکر کو، الله په بندګۍ کې یوازې ګڼل، دا خو صرف توحید الوهیت دی. نو توحید ربوبیت چرته لاړ او توحید اسماء او صفات چرته لاړ؟ نو جواب دا دی شیخ رحمه الله هغه توحید ذکر کو چې په هغې کې غالبا خلک ګمراه دي، هغې ته اشاره وکړه. یعنې د مکې مشرکان هم دا منله چې موږ چا پیدا کړي؟ الله پیدا کړي، زموږ خالق الله دی، زموږ رازق الله دی، نظام هغه چلی، مرګ هغه راولي، ژوند هغه ورکوي. مشکل د هغو دا و چې په بندګۍ کې د الله سره شریکان جوړ کړي. نو ځکه شیخ هغه توحید ته اشاره وکړه چې هغه د ټولو نه اهم دی، او د ټولو نه غټه جګړه هم په دقیق کې روانه ده. اوس نن سبا ته یو قبر پرست خواله ورشي او ته چې قبرونو ته سجدې لګول دا شرک دی، نو تا سره جګړه کوي. ها خدا مني چې الله خالق دی، الله رازق دی، په ټولو خبرو باندې هغه اقرار دی. جګړه ورسره په دې کې روانه ده چې کوم رب چې ته خالق ګڼې، ته رازق ګڼې، ته رب ګڼې، دا هغه رب بندګي به یوازې ولې نه کوي؟ جګړه په دې کې روانه ده. نو ځکه شیخ رحمه الله دغه توحید ته اشاره وکړه چې پای کې د ټولو نه غټه جګړه روانه ده. نو که څوک دنه تپوس وکړي چې هغه څه شی دی چې الله په ډېر تاکید سره امر کړی دی، توحید دی. قرآن راوچت کو زی په زی وګوره، الله ناشنا طریقو سره امر کړی، کله په یو طریقه کله په بله طریقه. واعبد الله، او بندګي وکړئ د الله. صرف په دې باندې اکتفا نه ده کړې. سورة النساء کې الله ولا تشرکو به شیئا، او څه شی به ورسره نه شریک کوئ. ګورئ بیا د هغې نه بعضې نورې مسلې بیان کړي، وبالوالدین احسانا وبذي القربى واليتامى والمساکین والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. وجه دا ده هر دینی کار تا نه اله قبلیږي چې تا کې توحید وي. نو د ټولو نه اوله کې څه شی دی؟ توحید دی. اول الله سوي وي صرف په زما بندګي کې زما سره بس شي نه شریک کې، بیا ته وي وسره شمور پلا سره خکوا. د گاونډي پتا باندې حق دی، د غریب پتا باندې حق دی، د مسکین پتا باندې حق دی، د مسافر پتا باندې حق دی. یو سړی د مور پلا حق مدا کوي، د مسکینانو حق مدا ټول ادا کوي. توحید پکې نشته، څه فائدہ ورکي؟ هیڅ فائدہ نه ورکي. الله ولا تشركوا به شيئا، الله سره بس شي بد الله سره نه شریک کې. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. الله أهل الكتاب تم دي دعوت ورکړی راشي. دا خبر زموږ استاد مبارک یو شان د چې بندگی به نه کوو مگر د یو الله. نو په دې باندې الله ټول انسانیت ته امر کړی دی، ټول پیریانو ته په امر کړی په توحید باندې. نو ځکه زه تاسو ته دا وایم چې د ټولو نه
لوی امر چې الله کړی د هغه په توحید باندې کړی دی نو بیا پکار ده چې انسان شروع د عقیدې نه وکړي د ټولو نه مخکې عقیده واقعده ځکه بعض کسان زما باره کې دا وایي چې دې د توحید د مسلې له ډېر زور ورکوي او د عقیدې د کتابونو له ته پلانې کتاب بیان کوي ته پلانې زه دا وایم چې د بنیاد برابر شي نور به برابر شي خو چې بنیاد خو برابر شي که یو سړی دی مړ شو او عقیدې د توحید و کوتاهیانې پکې وي دعا خو له غوښتی شو که چې الله دې وبخي یو سړي کې نورې کوتاهیانې نه وي ښه دینداري پکې وه سوی د توحید نه توحید پکې نه و مړ شو دې دپاره ته بخانه هم نشي غوښتی نو چې د ټولو نه سخت امر الله په توحید باندې کړی دی بیا پکار دی چې موږ شروع د څه نه وکړو هم د توحید نه وکړو د عقیدې نه وکړو بیا شیخ رحمه الله وایي واعظم ما نهى عنه الشرك که څوک دنه دویم سوال وکړي اولنی سوال خو دا وکنه چې د ټولو نه سخت امر الله په څه کړی دی هغې جواب څه دی توحید او د هغه څه شی دی چې الله ته ډېره په سختۍ سره منع کړې ده نو هغه څه دی شرک دی واعظم ما نهى عنه الشرك الله ډېر په سختۍ سره ته منع کړی دی ځکه الله پیغمبر ته په قرآن کې دا وایي قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم اے پیغمبر وایي د خلکو ته چې راشي واورئ هغه څه چې الله په تاسو حرام کړي دي واورئ د ټولو نه اولې پکې ذکر کړی دی الله تشرکو به شیئا د الله سره به څه شی نه شریک کړي څه شی شیئا یې ویلی هس شیئا دا بعض وایي تاسو موږ د مکې د مشرکانو په شان کوئ د مکې مشرکانو خو به د بوتانو بندګي کوله موږ خو د بوتانو بندګي نه کوو موږ قبر ته پراته یو موږ خو نیکانو خلکو ته چغې وو موږ خو پیغمبرانو ته چغې وو موږ وایو الله وایي شیئا څه شی او په څه شي کې ټول مخلوق دننه راغی د الله نه علاوه چې څوک دي د ټول په دې کې دننه راغی نو د الله سره به څه شی نه شریک کړي په قسمه قسم طریقو سره ګوره الله د شرک نه منع کړي په یو ځکه الله خپل پیغمبر ته وایي ګوره پیغمبر ته الله وایي لا تجعل مع الله الها آخر فتقعد مذموما مخذولا وبل ذكر الله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا پیغمبره د الله سره ګوره بل معبود ونه ګرځي ګوره یعنی جهنم ته به گزار کړی شي پیغمبر چې د شرک کوي نه کوي خو دې کې اصل کې موږ ته نصیحت دی چې ګوره چېرته د الله سره شرک ونه کړي الله ډېر په سختۍ سره د شرک نه منع کړې ده ځکه په حدیث کې دا راځي متفق علیه حدیث ته په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس وشو ای الذنب اعظم په ګناهونو کې لویه ګناه یا رسول الله کومه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ان تجعل لله ندا وهو خلقک د ټولو نه لویه ګناه په ګناهونو کې دا ده چې ته د الله سره یو بل معبود شریک کړي او حال دا چې الله ته پیدا کړی د په ګناهونو کې لویه ګناه ده ډېر په سختۍ سره الله د دې نه منع کړې ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته منع کړې بلکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث کې اووه شیونه ذکر کړي دي وایي اجتنبوا السبع الموبقات دا حدیث متفق علیه حدیث ته په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د هغه اووه خبرو نه ځان ساتي چې انسان تباه کوي هلاک کوي د ملا تیر وله ماتوي وی رسول الله صحابه کرام وی رسول الله وما هن دا و خبرې کمی دي د ټولو نه اولې پکې ذکر کو الشرک بالله د الله سره شرک کول د انسان تباه کوي په نمونو یې تباه کوي بخښنه ورته نه کېږي سورة النساء کې الله څه وایي آیت نمبر دی 88 نمبر ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله شرک چاته نه بخي ګوره الله دا نه بخي چې دغه سره به باچای کړي څوک شریک کړي شي نور ته هر خبره معاف کوي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء د دین علاوه چې څه ګناونه دي الله چې چاته وبخي چاته وغواړي وی بخي خو ګوره شرک الله چاته نه بخي ځکه چې څوک په شرک باندې مړ شي نو الله وی بخانه بوله نه غواړي ځکه چې الله یې نه بخي الله یې نه بخي که ډېر ښه کارونه یې کړي او که ډېر هر څه یې کړي الله په قرآن کې بل ذکر په سورة المائده کې دې ته وکړي انه من يشرك بالله چا چې د الله سره څه شی شریک کو کنه فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار الله په دې سړي باندې جنت حرام کو او زی جهنم شو جنت په حرام دی حرام په معنی پويږي کنه چرته وته نشي تللی مشرک سړی بولیاد بالله چرته جنت ته نشي در همیشه د پاره زی سره هغه جهنم دی نو ځکه به دا فائدې یې ساتي
نن سبا بس خلک دی له زور ورکوي لګي په بیانونو کې سود مه کوئ، زنا مه کوئ، دروغ مه وایئ، دوکې مه ورکوئ. منم د ټول ګناهونه دي او د دې نه منع کول پکار دي، خو د ټولو نه بنیادي خبره د هغې نه اول خلک منع کړه او هغه څه دی؟ شرک دی. د ټول نه اول راپاسه خلک د دغه شي نه منع کړه چې الله ته ډېر په سختۍ سره منع کړي دی. شیخ رحمه الله وی د الله چې په ډېرې سختۍ سره د شي نه منع کړي ده نو هغه شرک دی. وهو دعوة غیره معه، او شرک وی څه ته وی؟ د الله سره بل څوک را بلل. والدلیل قوله تعالی، او دلیل دا دی واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا. سناشنه دلیل پی ذکر کو وی الله ګور امر کړی دی واعبدوا الله، بندگی صرف د الله وکړئ، ولا تشركوا به شیئا، او د الله سره بس شی نه شریک کړئ. دغه دواړه مسلو باندې دلیل راغی. د ټولو نه لوی امر چې الله کړی دی ډېر په تاکید سره هغه توحید دی. واعبدوا الله په ډېره سختۍ سره چې منع کړې ده د هغې د شرک نه منع کړې ده. ولا تشركوا به شیئا په یو دلیل کې، په یو آیت کې دواړه دلیلونه دي او دا حق دی د الله په موږ باندې. ځکه حدیث مشهور حدیث دی، مسعود پیری ویلم د دې ملګرو ته تاسو به اورېدلی مې زمانه. متفق علیه حدیث دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې. معاذ بن جبل رضی الله عنه وی كنت ردیف النبي صلی الله علیه وسلم على حمار، زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په خر باندې شاته ناست وم. وی ما ته وی چې یا معاذ، ای معاذ، وی ما ورته چې لبیک و سعدیک یا رسول الله، زه حاضر یم. درې پیرې ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دقه شان وی، بیا به غلی شو. په دریم پیر کې ورته وی هل تدري ما حق الله على العباد. معاذ ته دا پته شته چې د الله څه حق دی په بندګانو باندې. وی ما ورته چې الله ورسوله علم، الله د الله رسول ته پته ده. ورته وی حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. د الله حق په بندګانو دا دی چې صرف په بندګي د دقه یو رب کوي او د هغه سره بس شي نه شریک کوي. وی به څه وخت پورې سفر کو، وی به اکثر بدماته وی چې یا معاذ، معاذ، وی ما ورته چې لبیک و سعدیک یا رسول الله، حاضر یم یا رسول الله. وی ما ته چې هل تدري ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذلك. ته دا پته شتي چې کله بندگان صرف د الله بندګیو کې او د هغه سره څه شی شریک نه کړي نو بیا د دوی په الله باندې څه حق ته معلومه ده؟ ما ورته چې نه، وی د الله د دوی بیا په الله باندې دا حق ته چې الله يعذبهم، الله به چېرته دې سړي له عذاب نه ورکوي. څومره د خوشحالۍ حدیث دی، څومره د خوشحالۍ حدیث دی چې کله ته د الله سره څه شی شریک نه کړي او خالص د الله بندګي وکړي او د الله د حق په صحیح طریقې سره ادا کړي، رب العالمین به تعالی عذاب نه درکوي، رب العالمین به تعالی په جنت کې ځای درکوي. د هغې نه بعد به شیخ رحمه الله وی فاذا قیل لك، که تا ته وویلی شي ما الاصول الثلاثه التي يجب على الانسان معرفتها، هغه درې کوم اصول دي چې په انسان باندې لازم دي چې وی پیژني. اوس د کتاب هغه موضوع لراغی، اصل موضوع د کتاب و شروع شو. د کتاب نوم څه دی؟ ثلاثه الاصول کنه، درې اصول. اوس دلته تا ته شیخ وی که تا نه څوک تپوس وکړي چې هغه درې اصول کوم یو دي د دین، او ما تاسو ته د اصول تعریف کړو چې اصول اصل څه ته وایي؟ بنیاد ته وایي. په عربي کې وایي که ما یبنى علیه غیره، چې بل شی په لپاسې جوړېږي، بنیاد. هغه درې بنیادي خبرې کومې یوې دي چې په انسان باندې لازم دي د هغې پېژنده، نو یې ته ووایه چې معرفة العبد ربه ودینه ونبیه محمد صلی الله علیه وسلم. خپل رب پیژنده، پیغمبر پیژنده او دین پیژنده. هم دې درې مبارکې قبر کې به تپوس کېږي. اوس به تفصیل په دې باندې کوي. اوس د کتاب هغه مغز شروع شو. مغز پیژنئ که نه؟ مغز څه معنی ده؟ بنیادي خبره شروع شوه. هغه درې اصول اوس دې ځینې سټارټ شو. اوس تا ته وایي فاذا قیل لك من ربک، که تا ته وویلی شي چې رب دې څوک دی، یعنی ته د چا بندګي کې؟ رب په معنی دلته د معبود دی، چې ته د چا بندګي کې. نو ته به ورته وایې، او دا سوال به تا نه لازم کېږي، په دنیا کې خو د نه کېدی شي یو سړی تا نه تپوس وکړي ستا رب څوک دی، ته د چا بندګي کې؟
یو غیر مسلم ته نه تپوس او قبر کې خو به دنه کیږي. دا کتاب چې دې زده کو کنه او په دې عمل وکړو نو د الله په توفیق سره د قبر د 3 سوالونو جواب ورکړي. نو په قبر کې مولانه سوال دی من ربک، ستارب څوک دی؟ دا شیخ دومره مین دی په دې مؤمنانو باندې پوه کوي په هغه مسله باندې چې په قبر کې ورته اساني پیدا شي چې الله یې وبخي او الله پرې رحم وکړي. نو که څوک درنه تپوسي کې مسلمانه من ربک، ستارب څوک دی؟ رب په معنی دلته سره معبود، ځکه چې رب خالق دی رازق دی. نو چې خالق دی او رازق دی او د دنیا نظام چلی نو بیا خو هغه حقدار دی د بندګۍ کنه. نو بیا دلته معنی دا شوه چې ته بندګي د چا کې؟ نو ته ورته ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. وی ته بوله دا جواب ورکړي چې زما رب څوک دی؟ الله دی چې تربیت یې کړی دی زما او تربیت یې د ټول عالم کړی دی په خپلو نعمتونو سره. ټولو له خپل نعمتونه ورکړي چې سبحان الله. څه ناشنا جواب دی. که څوک درته تپوس وکړي چې رب دې څوک دی؟ رب په ډېرو معنو سره راځي. ګورئ رب په معنی د خالق هم راځي، رب په معنی د مالک هم راځي، رب په معنی د تصرف کوونکی هم راځي. او د ټولې خبرې په دې کې دننه دی. الله خالق هم دی، مالک هم دی، تصرف کوونکی هم دی. او رب کې معنی د نه پرته تربیت. الله تربیت کړی دی ټولو مخلوقاتو کنه سبحانه وتعالی. د ټولو مخلوقاتو تربیت الله کړی دی په خپلو نعمتونو سره. بلکې د کم ځینې پې شروع کړې ده د مور د خېټې نه. هغه حدیث ما تاسو ته بل ورځ بیان کړو په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی. کوم حدیث دی هغه؟ د مور په خېټه کې څه کېږي چې کله پکې ساه اچولی کېږي نو کمې کمې خبرې لیکلی کېږي. د هغه رزق لیکلی کېږي، د هغه عمل لیکلی کېږي او د هغه نیټه لیکلی کېږي او دی بدبخته دی که خوشبخته دی ټول ولیکلی شي. دغه رب دی زمونږ په ځمکه باندې چې څومره امتونه دي او څومره مخلوقات دي، که په وچه کې دي او که په لمده دي، که پټ دي او که ښکاره دي، په دې ټولو باندې د الله نعمتونه دي سبحانه وتعالی. دومره عظیم رب دی زمونږ. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور. الله إذا كم رب چې تاسو د رزق درکې که د رزق بن کې څوک بل رزق درکې؟ هیڅوک د رزق نشي درکولی. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. په ځمکه باندې چې څومره زنده سري ګرځي، څومره زنده سري، د ټول رزق الله په ما باندې دی. دا دی زمونږ رب. که څوک دنه سوالو کې رب دې څوک دی؟ وایي دا دی زمونږ رب تربیت یې کړی. بیا د الله د طرف نه تربیت په 2 قسمه دی. دا فایده یې دې ساتئ. یو عام تربیت دی او یو خاص تربیت دی. عام تربیت الله د ټولو مخلوقاتو کړی دی. د کافرانو تربیت هم الله کړی. د ژوند د تېرولو طریقه هغه ته چا ښولې ده؟ الله ورته ښولې. د ځناورو ته، د څاروو ته، د روغ بدنونه چې ورکړي ټولو خلکو له، د ټولو خلکو له خوراک ورکوي، رزق ورکوي. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. که تاسو د الله نعمتونه شمارئ نشئ ختمولی. نو د الله د نعمتونه په ټولو مخلوقاتو باندې دا عام تربیت دی. او دویم دی خاص تربیت. الله د خپلو ملګرو کوي چې هغوی له توفیق ورکړي د ایمان طرف ته، هغوی له توفیق ورکړي د دیندارۍ طرف ته. دغه خاص تربیت دی چې الله یې د خاصو بندګانو کوي. نو تربیت په څو قسمه دی؟ په 2. یو عام دی او دویم څه دی؟ خاص دی. عام خو الله د ټولو مخلوقاتو تربیت کړی، رب دی کړی. رب کې معنی تربیت پرته دی. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الله دا مخلوق پیدا کړی دی نو بیا ټولو ته لار ښولې د ژوند د تېرولو. ټولو ته لار ښولې د الله د ژوند د تېرولو. میږي ته دا طریقه چا ښولې ده؟ ساروي ته چا ښولې ده؟ کوترې ته چا ښولې ده؟ انسان ته چا ښولې ده؟ زناور ته چا ښولې؟ پیریانو ته چا ښولې؟ ټولو ته الله ښولې. بیا شیخ وایي وهو معبودي ليس لي معبود سواه. بیا به ورته داسې ووایې الله اکبر،
هغه رب زما معبود دی. معبود څه ته وایي چې بندګي کومه، او د الله نه علاوه زما بل معبود نشته. دا جواب به ورکړي. و دې کې فرق راغی په منګه او په مشرکانو کې. د مکې مشرکانو به مو وي زموږ رب څوک دی؟ الله دی. خو دا ټکی به ورسره نه وي چې بیا دغه رب صرف زما معبود دی او بل نشتی. نه، د هغوی خو نور معبودان هم وو که نه. او زما او ستا او ای موحده د خوشحالۍ خبره زموږ په جواب کې بیا د اضافت واوره. الله زموږ رب دی، خو همدغه رب زموږ معبود دی. ګوره بل معبود هم نشتی. ګوره نه ګټه ده، نه ونه ده، نه پیر دی نه مرید دی، نه د پیغمبر بندگی کو، نه د ملائکو بندگی کو. د هیچا بندگی نه کو سوای د الله سبحانه وتعالی. دغه چې موږ ورته رب وایو، خو رب بیا حقدار دی د دې که نه. رب کې معنی څه پرته ما ووایي مالک دی، باچا دی، تصرف کوونکی دی، نظام چلوونکی دی، تربیت یې کړی. نو چې دا دومره اوچت صفات پکې دي نو بیا د بندګۍ حقدار نه دی؟ بندګۍ حقدار دی که. د مکې مشرکانو دا نه منله. دا منله چې الله رب دی، خو دی نه منله چې دغه رب دی یوازې معبود شي. نه، دی نه منله. ځکه الله سوی په سورة صاد کې وی دوی به دا وي اجعل الآلهة إلها واحدا ان هذا لشیء عجاب. خخا اوس به لکه موږ دا ټول معبودان پرېږدو، دا بوتان به پرېږدو او د یو الله بندګي به کوو. ان هذا لشیء عجاب. دا خبره څه ده؟ دا خو ډېره ناشنا خبره. والدليل قوله تعالى او په دې باندې دلیل څه دی؟ الحمد لله رب العالمین. ټول د کمال صفات د الله دپاره دي چې څه دی؟ رب د عالم دی. عالمین څه ته وایي؟ عالم رب دی. دا دا په دلیل دی. نو دغه رب بیا زمونږ رب هم دی که نه، چې ټول عالم رب دی خو زمونږ رب دی که نه. نو چې تا نه تپوس وشي چې ستا رب څوک دی؟ زما رب الله دی چې تربیت یې کړی دی زما او د ټولو مخلوقاتو په خپلو نعمتونو سره، او هم دغه رب زما معبود دی او د هغه نه علاوه زما بل معبود نشته. او دلیل پې دا دی الحمدلله رب العالمین چې الله معبود دی د ټول عالم، او الله رب دی د ټول عالم. د عالم به ټول بندگی کوي د الله. ځکه به شیخ سوی وکل من سوى الله عالم. او د الله نه علاوه چې څه دي ټول په دې عالم کې دننه رالو که نه. ټول په څه کې دننه رالو؟ په هغه عالم کې دننه رالو که نه. اول ته ووایي الحمدلله رب العالمین، رب دی د ټول عالم. او د الله نه علاوه چې څه دي هغه ټول عالم دي. وانا واحد من ذلك العالم، او زم په هغه عالم کې یو کس یم. اول ته ووایي چې رب د عالمینو دی، رب د عالم دی، خو زه به کوم دننه رالم که نه. نو زما رب هم څوک شو؟ الله شو. که بیا درته څوک دا ووایي فاذا قیل لك که تا ته بیا دا وویلی شي بما عرفت ربک، تا د خپل رب څنګه پیژندلی دی؟ تا څنګه الله پیژندلی؟ دا هم ډېر اهم سوال دی. یو کس ته اولنی سوال دا وکړو وایي ستا رب څوک دی؟ ته جواب وکړو. اوس تا ته دا وایي تا د خپل رب پیژندلی څنګه دی؟ نو جواب به دا ورکړي فقل بآیاته ومخلوقاته. الله می پیژندلی دی، د هغه د قدرت د نښو د لاسه او د هغه د مخلوقاتو ته مې کتلي دي. نو خپل رب مې پیژندلی. د الله آیاتو ته مې کتلي دي او د الله مخلوقاتو ته. آیات نښو ته وایي که نه. آیات د جمع د آیه ده، او په لغت کې دې معنی ده العلامه او الاماره، نښه. الله مې په نښو پیژندلی دی. نو بیا دا فایده دې ساتي آیات په دوه قسمه دي. آیاتونه په دوه قسمه دي. یو ته ویل کېږي آیات شرعیه، شرعي آیتونه، او د هغې نه قرآن ډک دی. قرآن کې چې کوم آیتونه په دې سره موږ خپل رب پیژندلی دی که نه، په شرعي آیتونو سره. الله په قرآن کې څه وایي؟ ذلکم الله ربکم خالق کل شی. دغه رب دی، دغه الله ستاسو رب دی او پیدا کړی دی هر شی. په دې سره موږ الله وپېژندو. وما بكم من نعمة فمن الله. فتاسو چې کوم نعمت دی د چا طرف نه؟ الله طرف نه. موږ خپل رب وپېژندو. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. الله ویل ما تاسو پالتو پیدا کړی، تاسو ما ته راواپس کیږئ. موږ خپل رب وپېژندو چې موږ به ورته واپس کیږو. هو الذي خلقكم من طين. هغه الله تاسو پیدا کړی د خټې نه. موږ ته پته ولګي چې الله موږ پیدا کړي.
نو دې ته ویل کېږي آیات شرعیه. موږ په دې آیتونو سره الله پېژندلی دی. او دویم دي آیات کونیه، د کائناتو کې سوچ کول الله به وپېژني. دا ټولې د الله نښې دي که نه. د عالم ته ګوره که بره که کته، که هر طرف ته ګورې نو د الله د قدرت نښې به تا ته راښکاره کېږي په هر ځي کې. ځکه الله سوی په قرآن کې په سورة یونس کې قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، وګورئ د ځمکه او اسمانونو کې څه دي. سورة الاعراف کې سوی اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء. ای دوی نه ګوري او سوچ نه کوي په باچایي د اسمانونو او ځمکه کې. ولې الله موږ ته وایي سوچ پکې وکړئ؟ ځکه چې کله ته سوچ وکړې په دې باچایي کې، د الله په دې باچایي کې، نو څوک به وپېژني؟ الله به وپېژني. د ښایسته نظام ته وګوره، د دنیا د ناشنا ناشنا مخلوقاتو ته وګوره، او بیا د هغې د ناشنا طریقه د پیدایش دې ته وګوره. هر څه نه به الله وپېژني. ځکه د یو بانډچي نه چا تپوس وکړو وی بما عرفت ربک، تا خپل رب څنګه پېژندلی دی؟ هغه ورته وي ډېره ناشنا خبره وکړه، وی البعره تدل علی البعیر. په کوم ځای کې چې پچې پرتې او سوټه پرته نو پته لګي چې په دې ځای باندې څه تېر شوی دی؟ څاروی تېر شوی دی. لکه اوس پچې پرتې دي نو دا نښه شوه چې په دې طرف باندې بیزه تېره شوې ده، غوشان پراته دي. نو مطلب څه شو؟ میخه ترې غوا چېرته تېره شوې. و آثار الخطا تدل على المسیر، او کله چې ته روان یې په ځمکه باندې د خپو چاپونه وینې، د دلیل دی په څه باندې؟ چې څوک انسان تېر شوی دی. نو بیا وایي فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج کیف لا تدل على العلی الکبیر. نو دا اسمان دا چت ته ناشنا په یو بل د پاسه دی، بیا د ځمکې چې د یو بل نه لاندې دي، ولې دا دلالت نه کوي چې یو لوی رب شته؟ هر شی لکه څومره ښکلې خبره وکړه، پچې پرتې دي خو بیزه تېره شوې ده که نه، غوشان پراته دي خو چې د څاروی تېر شوی دی که نه، د خپو چاپونه دي خو چې ته انسان تېر شوی دی که نه. نو چې دومره غټ مخلوق دی خو څوک شتي که نه چې پیدا کړی دی که نه. څومره ناشنا جواب ورکړو هغه بانډچي. نو موږ خپل رب څنګه پېژندلی دی؟ د هغه په دې نښو هم پېژندلی، په قرآن کې هم پېژندلی، د هغه د دې مخلوقاتو نه هم پېژندلی دی. ځکه ابو العتاهیه یو مشهور شاعر تیر شوی د هغه به دا خبره کوله فیا عجبا کیف یعصى الاله ام کیف یجحده الجاحد. تعجب دی چې د دې رب نافرمانی څنګه کوي یو سړی، او څنګه یو سړی انکار کوي. ولله فی کل تحریکة وفی کل تسکینة شاهد وفی کل شیء له آیه تدل علی انه الواحد. په هر شي کې د الله نښه ده چې الله یوازې دی، هر شي کې د الله د توحید نښه پرته ده. کتاب کې سوچ کو خپل رب به وپېژني. نو ځکه شیخ سوی ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر، د الله په نښو کې وي دا دي که نه؟ وګوره دا شپه او ورځ، دا نور او سپومۍ. ومن مخلوقات، د الله د مخلوقاتو ته وګوره السماوات السبع، واسمانونه، والارضون السبع، وزمکې، وما فیهن، او بیا چې څه په دې کې دننه دي په اسمانونو کې او په ځمکه کې، وما بینهما، او څه چې دې دواړو په منځ کې دي، او دلیل په هغې باندې څه دی؟ ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر. او د الله د قدرت په نښو کې بعض دا دي وګوره ورته الله وي د شپې ته وګوره، د ورځ ته وګوره، د نور ته وګوره، د سپومۍ ته وګوره. نو وګوره چې د الله دومره طاقتور باچا دی. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نو بیا به نه سپومۍ ته سجدې لګوئ نه به نور ته لګوئ. واسجدوا لله الذي خلقهن، او چا چې دا ناشنا مخلوق پیدا کړی دی هغه ته به یې سجده لګوئ. داسې مخلوق بل څوک پیدا کولی شي؟ نشي پیدا کولی. ځکه الله یو ناشنا رد کړی دی په مشرکانو باندې. په سورة الرعد کې الله ډېر ناشنا رد کړی دی. ام جعلوا لله شرکاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. الله اکبر، ډېر ناشنا خبر الله کړی. الله وی دا مشرکان چې زمان علاوه نورو ته پراته دي، دوی ګوره زما د دې مخلوقاتو په شان مخلوق پیدا کړی دی، نو دوی که څو ګډوډ شوي دي بس د هغوی بندګي شروع کړې ده چې داسې پیدا کړي دي. الله وایي
څنګه ردی پې کړی یعنی زم چې د عقل خاوني کن د عقل خاون او عقل کار کوي په دې خبر باندې به عقل خو کولو شي چې د عبادت حقدار یوازې دی دا مخلوق ټول هغه پیدا کړی دغه زموږ رب دی موږ په دې پېژندلی وګوره دې ورځ ته او وګوره دې شپې ته دا د الله د قدرت څومره غټه نښه ده سورة القصص کې الله ډېره ناشنا خبره کړې ده قل ارأیتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة وې پیغمبر دې خلکو ته که الله د قیامت پورې پتا شپه وساتي من إله غير الله يأتيكم بضياء د الله نه لو څوک شته چې بیا رڼا راولي بيوي قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة كالله چرته دا ورځ د قیامت پورې پتا سو وساتي من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه نو د الله نه لو به څوک چې شپه راولي چې تاسو پکې آرام وکړئ څوک شته نشته یو وایرس ته چې دا وایرس نه صبر او دم د الله مخلوق دی او ښکاري نه چا سره علاج دی نشته دا زمونږ رب دی مونږ پېژندلی دی په دې کارونو سره داسې شپې پیدا کړې ده داسې ورځې پیدا کړې ده او داسې په یو بر پسې په ترتیب وار روان دي نه شپه د ورځې نه مخکې کېږي او نه ورځ د شپې نه مخکې کېږي او بیا د نور او سپومۍ ته وګوره څومره عجیبه مخلوق دی د نور او سپومۍ او د ټول د الله بندګي کې ګوره الله ته عاجزي کې هغه حدیث تاسو ته به معلوم وي د ابوذر غفاري رضی الله عنه حدیث دی و یو پیر دا په صحیح بخاري کې دی حدیث و یو پیر نور ډوب شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ابوذر اتدري اين تذهب تا ته دا پته شته چې د سپومۍ چېرته دا نور چېرته لاړ نور ډوب شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابوذر ته وایي تا ته پته شته نور چېرته لاړ وایي ما ورته وایي چې الله ورسوله اعلم الله او د الله رسول ته پته رسول الله ته پته نشته وایي راته وایي چې فانها تذهب حتى تسجد تحت العرش دا نور لاړ شي عرش نه لاندې الله ته سجده ولګوي فتستأذن فيؤذن لها بیا د الله نه اجازت وغواړي الله ولې اجازت ورکړي نو بیا د مشرق له طرف نه بیا راوخیږي او یو ورځ به داسې راشي چې دا به اجازت وغواړي الله به ولې اجازت ورنکړي نو بیا به د کوم ځای نه راوخیږي بیا به د مغرب نه راوخیږي او دغه به بیا قیامت وي هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل الله وی زي ما غرب الله وی زي ما غرب چې په دې نور کې مې رڼا اچولې ده سپومۍ مې رڼا والا ګرځولې ده بیا مې دې له خپل منزلونه جوړ کړي دي خپل ځایونه مې وله جوړ کړي دي لتعلموا عدد السنین والحساب چې تاسو ته د کلونو او د ورځو د حساب اسان شي دا ټول د حساب کتاب دپاره دي ما ورته څنګه معلوموو چې میاشت ختمه شو دومره میاشتې پاتې شوې ورځ تېره شوه دوه هفتې تېرې شوې هفته تېره شوه خو ټول په څه سره معلوموو په نور او په سپومۍ سره او بیا د الله دې مخلوق ته وګوره د ځمکې او د اسمان ته وګوره څومره ناشنا مخلوق دی د الله چې د الله پیدا کړي په څو ورځو کې شپږ ورځو کې ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام په شپږ ورځو کې الله د ځمکې او د اسمانونو پیدا کړي نو دا د الله سبحانه وتعالى هغه نښې دي چې په دې سره موږ الله پیژندلی دی وقوله تعالى شيخ رحمه الله بأي آيات راوړی إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ستاسو رب الله پیدا کړي دي ځمکه او اسمانونه په اندازه د څو ورځو کې شپږ ورځو کې ثم استوى على العرش بیا په عرش باندې د پاسه شو يغشي الليل النهار الله د شپه واغوستی دی ورځې ته ورځ شپې ته والشمس والقمر يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره وګوري دي نورته وګوري دي سپومۍ ته وګوري دي ستورو ته د ټول الله مسخر کړي دي په خپل امر سره او په خپل حکم سره په دې سره موږ الله پیژندلی نو که څوک درته پوښتنه کوي چې رب دې څوک دی
الله دې تربیت کړې دې زما تربیت کړې ټول مخلوقاتو په نعمتونو سره او مکه زما معبود دې داغه نه علاوه زما بل معبود نشتی او که څوک دې ته پوښتنه کوي چې به د خپل رب دې پیژندلې څنګه دې په نخو سره په آیتونو سره داغه په مخلوقاتو سره هغه کوم سوچ کړی په کوم فکر کړی نو موږ پیژندلې چې دا زمونږ رب دی او بیا راته پته لګېدلې چې رب دی نو چې رب دی نو بیا دغه رب بندگی پکار ده د بل چا بندگی نه ده پکار په دې باندې به اکتفا وکړو او نور مسلې بیا په دې کې شیخ رحم الله بیان کړی او سبب ان شاء الله دغه وضاحت کو الله سبحانه وتعالى دې موږ په توحید باندې مضبوط ساتي او الله سبحانه وتعالى دې موږ د شرک نه د کفر نه د بدعات او خرافاتونه په دین کې د نیوي کارونو نه الله دې دین موږ لري ساتي او الله دې موږ لمر په وخت کې راولي چې موږ په توحید او په سنت باندې مضبوط یو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين